السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې ده که د چا دعای قنوت نه وزده نو قل ولا شریفه کې ویل څنګه دي. محترم وروره بهتره خو دا ده چې دغه دعای قنوت په وتر کې وویل سي. دعای قنوت خو واجب دي، یعنې دا دعا واجب ده، خو ښه دا ده چې اللهم انا نستعینک دغه دعا وویل سي. خو که چیرې دغه نه وي زده یا یې نه زده کېږي بیا نو په دې کې درې قوله راغلي دي. بعضې علما کرام وایي درې وارې دا وایي اللهم یا ربي اللهم یا ربي اللهم یا ربي دغه، یا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، یا دې دغه وایي، او یا دې دا وایي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بهرایه که جلدوم صفت 42 باب الوتر والنوافل، او دغه رنګه بدایع او صنایع جلد اول صفحه 202 فصل فی القنوت، او دغه رنګه په تبیین الحقائق جلد اول صفحه 170 باب الوتر والنوافل. نو ابن نجم رحمة الله علیه وایي که ومن لا يحسن القنوت که د چا د قنوت نه وزده بالعربي په عربي سره یې نه وزده یا یې نه زده کېدل پر ژبه یې نه اوښتل، نو بیا دې یا ربي یا ربي 3 مرات دا دې وایي، یا د اللهم اغفر لي 3 مرات درې وار یا دا وایي. چا ویلي چې اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، په دې کې دی مختاره ده که اللهم ربنا وایي، که اللهم اغفر لي وایي 3 واره، او که 3 واره اللهم یا ربي وایي، نو هغه کې بیا د اختیارناک دي که یو وار اللهم ربنا وایي که 3 واره اللهم اغفر لي وایي یا ربي وایي. قل ولا شریفه دې نه وایي، هغه خو تلاوت دی، دلته خو دعا واجب ده. نو اللهم اغفر لي هم دعا ده، او اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه دا هم دعا ده. نو قل والله احد الله الصمد دا تلاوت دی. نو د قل ولا شریفه پر ځای دې دغه 3 دعاوې وایي. په د درو دعا کې چار او ورته اسانه وي هغه دې وایي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.